دوهم مرجاني استاد عبدالشکور رشاد د ګلشن روح دریم چاپ په سریزه کې لیکلي. د خوشحال خان مشره میرمن د اشرف خان مور او د الف خان لور سینۍ خټکه وه. نیکه یې ملک سرور نومېده چې له خوشحال خان سره یې 1040 هجري قمري کال واده کړی دی او 1080 هجري قمري کال مړه شوې ده. اما سرفراز خان عقاب خټک په خوشحالنامه کې د خوشحال بابا مشره میرمن توتیا ګله یاده کړې ده چې خوشحال خان په کلیات کې د توتیا ګلې یوه قطعه، 2 غزلې او یوه قصیده د همدې توتیا دي چې یوه غزله په نورو ځایو کې د توتیا په نوم ثبت ده چې هغه دا ده: نور به مخ په آینه برابر نه کړم، نه به دواړه سترګې تورې په رانجه کړم، نه به سپین لاسونه سره کړم په نکریزو، نه به لاندې باندې لب په پاڼو سره کړم، چې د مینې یار مې نشته چې یې ګورې، د صورت سینګار و کوم یې ورته وکړم، درست صورت مې سرې لمبې ششنې ډډوزې، چې د خپل مین د مینې زار تر زړه کړم، که ژوندون تر هر څه خوږ دی په جهان کې، اوس بې یاره په ما تریخ شي زه یې څه کړم، هغه یار مې چرته دی خوشحال دی اوسي، دی د خپله خوشحالي کا غم به یې زه کړم. داسې روایات موجود دي چې د خوشحال مشرې میرمن دا اشعار هغه وخت ویلي دي چې خوشحال بابا په هندوستان کې بندي وو او هلته به یې ور استول. دا خبره اوس واضح ده چې د اشرف خان مور شاعره وه. دا د پوهانو له نظره اشعار یې ساده او آسان دي. د خوشحال خان د سبک پیروان په 11مې هجري پیړۍ کې نه یوازې د خوشحال د کورنۍ شاعران او لیکوالان د ده پیروان وو، بلکې نور کسان هم د ده د مکتب پیرو وو او په لسګونو منظوم او منثور اثار یې خپل ولس ته وړاندې کړي چې پښتو ادب په بډایتوب کې یې خورا زیاته برخه اخیستې ده. لومړی جمیل بیګ د خوشحال خان خټک ورور و. په 1040 هجري قمري کال زیږېدلی، مګر د ده د مکتب پیرو نه و چې ډېر لږ پښتو منظومات زموږ په واک کې دي. له جمیل بیګ څخه په پښتو څو ټوټې پاتې دي. په فارسي اثارو کې مهم کتاب مناقب شیخ رحمتکار خټک دی چې فارسي متن یې دکتور اسدالله شعور ترتیب او کابل پوهنتون له خوا چاپ شوی دی. جمیل بیګ د حضرت شیخ رحمتکار کاکا صاحب په مریدانو کې شامل سړی دی. جمیل بیګ 1114 هجري قمري کال پېښور ته د تګ په لاره کې د دښمنانو لخوا شهید او د تنګاړو ترمنځ دره کې خاورو ته وسپارل شو. زیارت یې اوس هم مشهور دی. د استاد هیوادمل د څېړنو په اساس د ده زیارت ته د ورڅیرمه کلي خلک ځانونه فقیر خیل بولي او ځان د فقیر جمیل بیګ اولاده بولي. دریم اشرف خان هجري د خوشحال بابا مشر زوی په 1040 هجري قمري کال د پسرلي په موسم کې زیږېدلی دی او خپل علمي او فرهنګي کورنۍ په غیږ کې لوی شو. خپل زده کړې د خپلې کورنۍ په مرسته ترسره کړې. د سردارۍ چارو سره هم بلد شو. د جنگ چارې هم زده کړې. په 12 کلنۍ کې د تر بلاقو په جنگ کې برخه واخیسته او بیا یې په نورو جنگونو کې هم برخه واخیسته. اشرف خان د پلار له نیول کېدو وروسته د قبیلې مشر شو او د پلار د خلاصېدو لپاره یې کابل کې سید میر خوافي سره وکتل. هلته سید میر خوافي اشرف خان هم بندي کړو او د دلیر همت خان په ضمانت له زندان نه راخوشي شو. اشرف خان د بهرام خان او علادات خان په مصلحت په پېښور کې 1092 کال د سید بهاءالله په کور کې ونیول شو او بندي هندوستان ته یوړل شو. لومړی ګوالیار زندان ته او په 1090 هجري قمري کال بیجاپور زندان ته بوتلل شو. اشرف خان د ژوند تر پایه د بیجاپور په زندان کې و. د اشرف خان 14 کاله په زندان کې تیر شو او په 1106 هجري قمري کال همالته زندان کې مړ شو. خو هلته یې د پښتو ادب لپاره خپل ذهن او قلم په وسیله ډیر کار ترسره کړ.
د دیوان زیاته برخه یې په زندان کې بشپړه کړې، چې وروسته له پلار څخه یې لومړنی کس و چې په زندان کې یې اشعار وویل. د اشرف خان تخلص هجري، روحي خټک او بې نقطه غزلو کې اکرم ښودلی دی. په دیوان کې یې د فرم له مخې قصیدې، غزلې، رباعي، قطعې او مخمس پیدا کیږي، او د موضوع له پلوه بیا اجتماعي، سیاسي، فلسفي، دینی، عشقي او نور مسایل بیان شوي دي. د استاد الهام د وینا په اساس د اشرف خان په شعر کې تکلف او تصنع نشته، روانه طبع لري او په شعر کې د تخیل او تصویر ډولونه شته. د کاندید اکاډمیسن محمد صدیق روحي د څېړنو له مخې که څه هم اشرف خان یو غزل سرا شاعر دی، خو د دې ترڅنګ حساس ماغزه هم لري. د ژوند ناخوالو د ده په مغزو کې ځینې پوښتنې پیدا کړي. د پلار په مړینه یې یوه قصیده ویلې. د پروفیسور محمد نواز طاهر د هغې قصیدې په اړه ویلي: د خپل هنري قوت، د احساساتو د زور او فني ښکلا له پلوه د پښتو په ډېرو لوړو قصیدو کې حسابیږي. له دیوان څخه یو غزل د بیلګې په ډول راخلمه. غزل: جدایي له یاره یو نفس ماتم دی، چې فرقت شي په کالونو خو ستم دی. د وصال په تمه باد غوندې چلیږي، ګڼه لږ هجر له قرنه سره سم دی. بې وطنه تنها پروت یم په غربت کې، نن له ما سره همدم د صنم غم دی. د هېواد اشنا په سترګو لیدو نشي، که په خوب راته حاضر شي ډېر کرم دی. قاصدان له روح نه راځي مدت شه، سلام باد را رسوي منت یې کم دی. د روحي دارو په تا نشي طبیبه، د فرقت آس یې په زړه ایښی قدم دی. یاده له وصال به د روحي خاطر قرار شي، بیلتانه په زړه ویشتلی دی غوغا کا. په ناوک د بڼو زړه د روحي ولي، د ستم سبق د لوستی د استاد دی.